د باجوړ مومند او کورمي ضلعو نه پس اوس د پیښور های کورټ په امر د خیبر ضلع په لړني کوتل تحصیل کې هم عدالتي نظام پر فعالیت پیل کړی او په دغه لړ کې دغلته په اوله ځل د سیول جج د عدالت رسمي پرانیسته او شو د پیښور های کورټ د یوې اعلامیې لمخه به د خیبر په جمرود او باړې تحصیلونو کې هم د انضمام پلان لمخه ډیر زر عدالتونه پرانیستای شي د کومې د پاره چې دغلته غوړه ودانې لټولای شي په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې په باړه او جمرود کې د عدالتونو رسمي پرانیسته سره به مکمل عدالتي نظام هم د خیبر دننه فعال شي ځکه چې دا مهال د عدالتونو د پیښور په حیات آباد کې خپل قانوني ذمہواری تر سره کوي د زمشو قبایلی ضلعو دننه دغه عدالتي نظام منتقلولو په اړه د تیرو 2 کالو رئیس د ځای قانون پوهانو او سیاسي او قومي مشرانو له اړخه غوښتنې کولای شوې چې دغه سي د سیمې ولسته هم انصاف تر لاسه کولو کې اساني راشي د لړني کوتل سره تعلق لرونکی یو قانون پوه او ځوان وکیل سجاد حسین شینواری چې د عدالتي نظام قبایلی علاقو ته راتلو سره به غیر ضروري مقدمه بازی باندې کابو راوستای شي یو داسې سلسله راغله چې یو خو د unnecessary litigation ختم شو بل دا شو چې یو جوډیشل مایند والا سړی یو جوډیشل مایند والا افیسرز after hearing both the parties هغه نه بعد په یو کنکلوژن باندې راشي نو دې کې دا یو هغه شو چې په دې کې خلکو ته دا یو ریلیف میلاو شو چې یو خو unnecessary litigation ختم شو دویم خبره دا شو چې یو داسې سړی چې هغه به غوښتل چې یو ما اپوزیټ پارټي دا هغه صرف ضبط litigation کې زه انوالو کوم هغه فالس او هغه والا litigation ختم شو نو دې کې دا خبره ده چې اوس یو جوډیشل سیستم راغی چې ټول پاکستان کې دی هغه پاټه خلکو تم هغه سابقه پاټه خلکو تم اویلیبل شو دا یو ښه سیستم دی په دې ښه طریقې سره خلک ډېر خوشاله دي سجاد حسین شینواری البته زیاته کړه چې اوس باید مکمل عدالتي نظام دغه زر تر زر عملی کړی شي چې دغه سي د سیمې خلکو ته پیښور یا نور عدالتونو ته د تلو ضرورت پاتې نشي د معلوماتو لمخه د خیبر باجوړ او کورمي ضلعو نه بغیر په اورګزۍ او شمالي او جنوبي وزیرستان کې عدالتي نظام کار نه دی شروع کړی او دغه نو ضلعو د پاره د پیښور های کورټ له اړخه اعلان شوی عدالتونه د دغه ضلعو سره نږدې په خانه په بندوبستي علاقو کې خپل وظیفې تر سره کوي البته د پیښور های کورټ له اړخه پرې شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په باقي پاتې درې قبایلی ضلعو کې هم د ضلعو دننه عدالتونو پرانیست د پاره ډېر په چټکۍ سره کار شروع دی او په راتلونکو څو میاشتو کې به دغلته هم عدالتي نظام وغځولای شي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا خیبر